ها کني زه به درغلی وم تیمور رالي او ها بل زه شرمېږم مړې تا ماته څومره لکه ووایې چې دا چکر شه روکشه ما درته کله ویلي دي بله ورځ یې راته روډ راسڼ کوي در پورې وځم چې بیا به تپوس وکړو په ګلوبل ویلېج کې به زما به څه وې دا تاسو ګل ماته وایي ته ګرځې زه پته به هغه ګلوبل ویلېج کې نو تا ډېر ټایم ولګولو ته دې کسانو نه تپوس وکړه زه ډېره زیاته وګرځېدم دوی به زه لیدلی مې ما څومره خلکو څومره زه ولیدلم نور له ولاړو چې زه هلته ما د ماښام لمونځ هم هلته جومات کې وکړ نو بانګ یې وویل او بس زه روانه شوم او سوچ کې دا راتلل نه چې به دلته یي خولې دې سره به ځان له ښکلې کاوه پخه کړم ارمان دی چې دا د نکیو دا یو تار تې را ځوړند یو ما نیولی اورې لکه خره چې د پیزوانه نیولي ډېره مزه راکوي خوله بنده کړه لکه مړه ته څه وې دانې دا هر څه وخوره او ناوې جوړه شوه پنشمنټ درته پاته دی ملګرو ډبل ټیپ وکړئ څونه کسان چې ناست یې ټول ډبل ټیپ وکړئ وعلیکم السلام وپا ملګرو ډبل ټیپ وکړئ که نه څونه کسان چې ناست یې ډبل ټیپ وکړئ لایف شیر کړئ هر یو کس ځان له ډبل ټیپ اور لایف شیر موږ به مو شرمې او هر څه 5 منټ ملګرو ډبل ټیپ وکړئ څونه کسان چې ناست یې ډبل ټیپ وکړئ اور لایف شیر کړئ دانې ملګرو څوک خورئ ها میچ ته فوکس وکړو خیال کوه انسان ډېر کمزور بېغیرته انسانه داسې ګرم خوري ملګرو وطنه دانې فلټر نه بغیر ملګرو څلور ګلان دي څلور ګلان نور راولئ ملګرو 15 تنه یې ډېر باریک ټایم دی ملګرو میچ ورسره کوي او سپر 3000 پلیکه په د پنشمنټ کوم دی ما نه ناوې جوړئ لکه 3 تنه نورو 3 تنه ملګرو ټریپل کې پلی وکړئ یار لکه 3 کسان نور ملګرو ټریپل دی نو سلاړه نو سکه ټریپل دی دانې المجاز کې بس دا ګرځي را ګرځي پوه شو نوم پې زمونږ دی او نورو بس چې کوم خواړه ټریپل دی ملګرو
حضرت ویلکم حضرت ته چرته تللی وې مرګرو ټریپل دی حضرت 2000 پوره کا یو منیګن پکې ولای کنه مرګرو الله اکبر استغفر پنشمنٹ وای کنه پالشمنٹ بس له کوتک ماما به وینم ټریپل دی کنه مرګرو 2000 نه شي پوره کولای هغه یار په مننه دا کوم څه ډرامه ده نو قربان دي شم سوپر مننه جار دي شم ثانک یو جار دي شم کنه شپه نن دا پته دی زما لکه کریر دی راله ختمولو بس سوري مو وایه خو ګپ در سره لګوم میوټ نه لرې کوه شاډوله میوټ کم د چې میوټ دی اره ګلاله سخري چینجی اوکې تاسو پنشمنټ وکړو پولیس بیا زما هغه درته ماپ شه صحیح ده ستا هغه د معافي خو زما هغه دا نه دی معاف پاسه نو ما اوس نه دي ویلې د غڼ سره چې ته دومره بس په غوسه کې وایې چې پاسه پنشمنټ وکړه سترګې مه راوښکاره وبځي ده نه په درپسې ګورې ښځه برباد پښتون او د کیمرې مخې ته سره ګلونه او سوالونه لاندې کښېنه د ډمې بچیه لاندې کښېنه ته د دانې له او ته څه له راځي مو خو ګپ شپ کوو لاندې کښېنه د غڼ سره دننه که تک کشان ها وایه دا ستا لومبې